داوی رشتیا ده چې حضرت علی سے مړ شو نو زامنو په اوښ باندې واچو او اوښ یې پرېښود. دا جاهلانو خبرې ده، خو خبرې. دومره لوی صحابي چې زامن مبارک صحابه دي حضرت حسنین، هغوی به پلار مړ په اوښ باندې اچوي. پته نه لګي چې دا دروغ کیسې دا چا خورې کړي. دې زړو ښځو او زړو پیرانو او قمقلو ملایانو مړی سو په اوښ باندې تړي چې ځنګل ته وپرېږدي. دا د اسلام حکم دی. دا د جاهلانو خورې کړي دي او دی په دې غرض خورې کړي چې د علي صاحب خبر مختلفو ځایونو کې وښیي. دا مزار شریف کې دی، دا دروغ دی. دلته په خیبر ته چې ځي دا خیبر دی او ګټه ولاړه ده، وایي دا علي صاحب ویشتې ده. ای دروغجنو، دا خیبر نه دی. نه علي صاحب مزار کې خښ دی، نه پړانګو کې خښ دی، نه چارسده کې خښ دی او نه تاکال کې. اخوالوالی شو په چاړه او هغوی د حفاظت دپاره په خپل قلا کې دننه خښ دی. نجف اشرف د هغې محلې نوم دی، هلته خښ دی او زیارت یې دی. په مړي شو په اوښانو تړي او ځنګل ته یې غورځوي. نو مزار شریف قصه دا ټوله دروغ ده. لکه د ګرم پیر په شانس بني پکې منځ کې، یا به څوک خښي پکې نوم دی علي یا حضرت علي، خلک د پاکانو نومونه ږدي. نو ټول دي دروغ او په دروغو باندې ګمبتونه جوړ دي او لارې جوړي او منځ کې اسري. شیر بابر کاکا صاحب سره دی خوا دی شیخ بابر، هغې له خلک ځي ما د یو لوی عالم نه چې د کاکا صاحب نصیب او د دیوبند لوی عالم، هغه وی دا شیر بابر د کاکا صاحب سپي و څوکیدار، ما به ناست نو هغه ورته شیر بابر وی. نو چې مړ شو نو خلکو خښ کړ نو بیا ته اوس شیخ بابر جوړ شو. دقه شان نامعلومه قبرونه، چېرته خر خښي، چېرته هډوکي خښي، چېرته مړی شوي وینه پاتې مړی وړي، په هغې وینو باندې دا زړې ښځې او دا دغې منجوریانې زامنې کرامتونه خورئ چې خلک پرې راځي او شکرانې راکوي. دا اکثر دروغ دی، هېڅ حقیقت یې نشته. او دا ګمبتونه هم پې جاهلانو جوړ کړي دي، نه عالمانو نه دي جوړ کړي. خپل موریدان پې جوړ کړي یا پې اولاد جوړ کړي چې د آمدن یو ذریعه شي. خبر د عبرت ځای دی، دوی دې دکان جوړ کړي، نو دا ښه کار نه دی. ښه چې میاشت راوخېږي د چا قربانۍ ارادی، نو دا غوره خبره ده چې نوکونه دې نالي او ویښته دې نالي. نوم ضروري نه ده. آیتونو شمیر دا د آیتونو په ودرېدو په نو درېدو وي. بعض ځای کې آیات دوه ځای ولاړې، بعض ځای کې یو آیات ولاړې، لکه صراط الذین انعمت علیهم، دلته بعض خلک یو آیات پوره وایي او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا جدا وایي. او زمون خیرت دا دی چې دا ټول یو آیات دی، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو دا شمیر کې چې فرق راغلی دی، آیتونو کې زیاتې کمی نه، خو شمیر کې فرق دی. څوک یو ځای باندې آیات ودرئ نو دوه تې جوړ شي، او څوک په یو ځای آیات ودرئ نو یو تې جوړ شي. کنې د قرآن شریف دی 6,000 او 600 او 2.5 آیات. دا چالویه قصه لیکلی ده، خدا صحیح نه ده. حضرت ابن زبیر صاحب شهید شو او حجاج ظالم سلی کړو د مکې نه بهر. نو چا حجاج بی که مور یې راله اسما بی بی هغه جمدی وه او د حضور پاک خینې ده او د زبیر بی بی ده، او ما ته یې سفارش وکړو نو زه به زوی وله راپرېږدم راکړو. هغه چې خبر شو هغه سترګو باندې معذوره وایي نه زه دې ظالم ته سفارش نه کوم، زما زوی په شهادت باندې داغه مرتبه او عزت زیات شوی دی. دغه خبره وه او ښه ده. اسما بی بی په مکه مکرمه کې ښه ده.
عبدالله ابن زبیر خلق چې لاشي جنت المعلا تزي او مقبرات د مکه مکرمه نو هلته دواړه خختي او دا نور قصه دا ډیره اوږده فرضي ده. چاوی یو دکاندار د خلکو سره په ټیکه کړی دی نو چې چا سره ټیکه دی هغې له ورکوي نورو نه ورکوي. خدا دا تجارت دی د اختیار قانون دی چې چا سره یې وعده کړي هغې له ورکوي نو ډېره ښه ده. دې کې څه شرعي پابندي نشته. چاله مخکې بینک والا پیسې ورکوي ایډوانس او بیا واپس ورکوي خیر دی خو سود باندې ترې راغشتل نه پکار سود بند دی او که سر په سر پیسې ورکړي او بیا ورته والي نو ټیک ده. شرعي جهاد د حکومت په نگرانۍ کې کېږي. که مونږ د جمعې خلک زو امریکې سره جنګ کوو جهاد کوو نو دا غلطي ده ځکه جهاد د حکومتونو سره د حکومت په سطح کېږي او دا چې بم خلاص کې بې ګناه خلک مړ کې دا ښه کار نه دی. نو د هر څه یو اصول او قواعد دي. مونځ فرض دی خو د مونځ خپل قواعد دي. زکات فرض دی خو زکات خپل قواعد دي. حج فرض دی خو د خپل قواعد مطابق. نو جهاد هم د یو شرع حکم دی دا به د خپل قواعد مطابق کې داسې نه چې دا تنظیمونه جوړ شي دا ټګانې اکثر دا حرکت الجهاد دی دا جیش محمد دی دا حرکت الانصار دی دا د جنسو ایجنټان اکثر او ساده خلکو ته وایي کشمیر کې دا کېږي راځئ چې زو ورپسې هلکه د کشمیر غم دی در سره د ټول هندوستان کې 100 کروڑه مسلمانان دي د هغې غم نه کوي. مو خو وایي چې ټول هندوستان والي نو کشمیر څه آزاده وی چې د خدای قانون راشي تاسو لاهور او پېښور کې راوست داسې شوشا خبرې دي. مونږ دا غواړو چې ټول هندوستان زمونږ شي په هلته په یو سړي ډزو کې هغې راشي د کلي زنانه بوسي او هغه استعمال کړي او کلي وله وسوځوي او سړي مړه کړي نو دا فایده دې وکړه 450 کال وشو یو انچ ځمکه مو نشته. نو جهاد یو احکامي طریقه یې په هغه طریقه به جهاد کې او دا شخصي طور سره زه ځم ډز کوم او دیر به ډزو کې او دی به هندو به مړ کوزه انګریز به مړ کوزه هغه به راشي ستا به ټول هر څه خاندان وسوځوي. نو دا خو فایده نه دا خو د بې عقلۍ خبره ده دا خو د دشمن ته د غلبې موقع ورکړه. اسلام خو دا نه وایي چې بس ټول ځان مړ کړه. چا لیکلي زما مور ناجوړه دعا ورته کوي چې خدای پاک دې ښه کړي. یو سړی وي زما 3 زامن دي او ټولو له مې ودونه کړي دي خو ټول تماکو استعمالوي نو ښځې ته ډېرې تنګې دي او ما ته شکایت کوي. ما ورته نه وي د سګریټي د خولې نه داسې بوی ځي لکه د ښځو د متیازو د ټټۍ نه دا ګنده شي دی پرېږدی ښځه به درنه څومره تنګوي. نو خوله څښاکوټ خوله خو د انسان د حسن جمال مظهر دی. ته پې درود شریف پې تلاوت پې کې مونځ پې کې او دا د پسخا بوی زه خو د دې ستنې په اندازه باندې د سړي د سګریټ بوی محسوسوم او سګریټ بوی چې په ما ولګي سر باندې مې دل راځي. دا خلکو به لاس کې نیولي دا بدماشان کالجیان یا دا دوه غاښي چې اغوستي کوټ پتلون والا زناور او ځان ته مهذب وایي دی چې بس ته راوخېږي د واره به سګریټ ولګوي. زناور بچیه دا نه وی چې دی بس کې به څوک ناست دي هغوی به په دې تنګېږي. دا چې څومره ځان ته مهذب وایي دا بې مهذبه دي خره دي. او مسلمان سړی چې کوټ پتلون واغوندي زما د خنزیره بدي شي ولې اغوندې ستا خپله جامه نشته ذهن یې غلام ضمیر یې غلام. نو سګریټ به یې داسې نیولي او یا د کالج ارامیان هلکان کور به وله مور پیسې ورکړي 100 روپۍ هغه به وغورځوي دا لږې دي 40 روپۍ به ورکړي بس بیا یې بس واله له پیسې نه ورکړي زه خو کالجي نو څه چلو شو په بس ته ساعت او بیا به سګریټ ولګوي او بیا چې کالج ته لاړ شي کیفټیریا کې کښېني چې راوغواړي سګریټ راوغواړي ځکه تعلیم خلاصې ډوډۍ ده
او چې د چا د تعلیم مقصد ډوډۍ وي د هغه مثال د چرګ وي چرګ د چرګ لحاظ کوي نیکان هم پکې خو بنیاد یې خراب دی نو چې ښځې تې تنګې دي سګرټ دې پرېږدي زه بلوچستان ته تللی هلته مردار رواج دی چې ملیان هم سګرټ څکي او زه یې سخت منع کوم زه یم ځناورو ښځې به در سره څنګه سګلي ستاسو د خولې نه خو بس ښه مردار بوی ځي نو ما ته یو ملا وایي چې د دې ځای ښځې هم سګرټ څکي ما زه د بدبویۍ نه بدبویۍ سړی انکار نه کوي خو بیا راته چې هغې نه ښځې نه څکي دا سړي څکي دروغ یې ویلې دی خو چې چاته لیکلي ما ته خو نه کپنی چینا کپنی څنګه ده دا د ټګۍ روزګار دی ښه دا سودي کاروبار دی مه کوئ او دا اکثر پکې شیخان او ملیانې پکې راوستي دي د سال له ودې پکې سنت کېږي ځکه دې خلقو باندې ټکټونه خرڅ کړي نو چې بیا اخري نشي خرڅولی ټول به د ده مرۍ ته لاس کوي چې موږ له خپلې پیسې راوړو نو مه کوئ چاوی ما خپل زوی نه محمد عیان نوم یې ښه دی عیان څه ته وایي عیان خو زه نه پېژنم نور اردو لفظ دی نه پښتو نه عربي عیان سی محمد عیان نه محمد عیاس کې ده محمد سلیم کې ده محمد سالم کې ده چې معنی خو وي که نه عیان خو څه معنا نشته چاوی زه د سبا مانځه او مازدیګر نه پس 400 دفعه تسبیحات وایم ډېر ښه کې خدای توفیق درکړي دا بدعت نه دی ثواب په ذکر کې چې څومره ډېر کې خو چاته به تکلیف نه راسي نو ذکر چې څومره کولی شي تسبیحات چې څومره ویلی شي نفل چې څومره کولی شي نو شریعت خو د دې دا ښه خبره چاوی حضور پاک یو بیبي له طلاق ورکړی او حضرت حفصې له یو طلاق ورکړو او په دې چې هغې بلې بیبي پورې خندلي د حضور پاک یو بیبي و د خیبر د یهود و نصابانو حفص د هغې نوم و زینب او مشهوره صفیه بیبي صفیه نوم او نو دې حفصې ورپورې وخندل وی د دې قامت خو دومره دی لاندې نه او یو ځل یې ورته ووایي وی ستا پلار یهودي دی د یهودي لور نو هغې جړل بیا حضور پاک ته یې ووایي چې راغی وی دا دې ولې ورته ووایي تا به ورته وایي چې زما خاوند پیغمبر دی او زما نیکه پیغمبر موسی علیه السلام او د نیکه ورور مې هارون علیه السلام او هغه یې راوغوسته دا دې ولې وی یو طلاق یې ورکړ وی زه بیا عمر صاحب راغی معافي غوسته هغې به معافي غوسته نو بیا ورته رجوع کړه نو یو طلاق کې رجوع کولی شي او په دغې خبره چې تا ولې بلې ته سپک وکته وی زمونږ جماعت کې قاري دی قاف په ځای کاف په صاد په ځای دا او منځونه هم کوي ستاسو منځ ورپسې صحیح دی خو هغله دا پکار دی چې د قرات مشکو کې او حرفونه به صحیح ادا کړي